د مالیې وزارت د 1401 کال د لاسته راوړنو په تړاو رسنیز کنفرانس د رسنیو په مرکز کې ترسره شو. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس په دغه رسنیز کنفرانس کې د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید، د خزاینو لوی رئیس نصرت الله محمود، د عوایدو لوی ریاست عملیاتي مرستیال معراج محمد معراج او د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس احمد ولی حقمل ګډون کړی و. د مالیې وزارت د اړیکو او عامه پوهاوي رئیس او ویاند احمد ولی حقمل د هیواد د رسنیو استازو او ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل چې په 1401 کال کې د ټولو اقتصادي او سیاسي ستونزو باوجود مالیې وزارت وکولای شول چې په کورنیو عوایدو متکي بریالۍ ملي بودیجه چمتو کړي. پس له څو لسیزو څخه دا واقعا یو لوی کار و، یو ډېر ستر جرأت یې غوښتی. د بلې خوا د نړیوالو د خواو ډېر زیات ظالمانه او غیر عادلانه بندیزونو سره هم مخامخ وو. زموږ خپل سرمایه، خپل ریزرف مو کنګل سوي دي، پر بانکي سکتور مو محدودیتونه موجود دي او ځینو نورو برخو کې هم محدودیتونه و. د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید وویل چې په 1401 مالی کال کې د ترسره شویو صادقانه هڅو په پایله کې د هیواد له ګمرکونو څخه د ورکړل شوي عوایدي هدف څخه لوړ 111.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې دغه شمیر ترلاسه شوي عواید د تیرو کلونو په پرتله بېساری زیاتوالی ښیي. خپل هدف یې 115 میلیارد چې دا د مخلصو کسانو او مخلصو مسؤلینو نتیجه وله چې خپله بودیجه د پردی د احتیاجاتو نه وساتله. د عوایدو لوی ریاست عملیاتي مرستیال معراج محمد معراج وویل چې په 1401 کال کې په ټولیزه کچه 194.4 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي چې د تیر 1400 کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. نو دغه یو واقعا ډېره یو غټه لاسته راوړنه ده چې دغه د شفافیت، د فساد اداري د مخنیولو او واقعا هغه د متحدو کارکونکو په اساس الحمدلله موږ لاسته راوړې ده. د مالیې وزارت د خزاینو لوی رئیس نصرت الله محمود په 1401 مالی کال کې د ملي بودیجې د لګښتونو ټولیز ارقام شریک کړل او زیاته یې کړه چې په یاد کال کې د پوره روڼتیا، سپما او غوره مدیریت په پایله کې د ملي بودیجې 3.7 میلیارد افغانۍ کسر څخه مخنیوی شوی دی. الله په مرسته او د مخلصو متعهدو ملګرو په همکارۍ وتوانیدو چې د 1401 مالی کال لپاره 209 میلیارده سوچه افغاني ملي بودیجه جوړه کړو چې له جملې 210.5 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 28.5 میلیارد افغانۍ پرمختیایي بودیجه وړاندوینه شوې وه. د مالیې وزارت په ډېرې روڼتیا سره په 1401 مالی کال کې 1.4 میلیارد افغانۍ د عادي بودیجې او 10.7 میلیارد افغانۍ د پرمختیایي بودیجې لګښتونه ترسره کړل. د یادونې وړ ده چې د کنفرانس په وروستۍ برخه کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول شول. در سال مالی گذشته کدام ارگان ها